जबर बांधे जुल्म बांधे बेगुनाह तो ये कड़ले दादा हगु ओह को खबर दा द पख्तनो मंदियो द पख्तनो वंदियो द पख्तनो मासमानुना ला तर नवे वजह पर असासी दादा हगी बदबख्तियो खबर दा कि द डॉलरों पे जंगलों के जमात वतन द बचोए जिस्मुना टुकड़े टुकड़े कड़ल चखला पतिरा के मासूमान टपड़े करी वो पीएस के मासूमान तबीर को तमाम की जगह उस के कर दी और नाये बख्तनू टाटर ये जो मोहतरमो लाए टटर नदा यक्षवा इस्तांबो विनो नन्ना जोर जावलिए पुलिस लाइन के नंदन खावरे सल्ला ज़्याद वाना शहीदान करल द पुलिस लाइन शहीदान होता सलाम कहूँ और द दो कोरा नहीं होता हुआ यो तो ये आवाज़ नहीं राज़मून एक कम जाए द पुलिस आते नवा द पुलिस से जाती दुश्मनी नवा द पख्तनों सराचे कुमा द तेरु शलु कानून न दुश्मनी लगिया दा आगे पर खवा पागवा जा कत्ल कीगी ज तकरीर वगत न कवम तक उस माहौल दा से लाई सिर्फ खबर कवम ओ तरवो पतरा गरीबान दे लगदा 100 पॉइंट ना डेढ़ पकौड़ मार बेटा 100 पॉइंट ना डेढ़ पकौड़ मार खबर दा इस्लाम भी वो पटोला दुनिया के चैलेंज वाया कि पख्तनून ज़्याद इस्लाम का सूकम एहतराम ज़्याद देश का पुत्र कवा तो पंजाब के रोजाक राइस वाई जमा पख्तनों के चलो जा फुरे या तब अख्तलाल फुरे तुमरा एहतराम लारी तकप तो बन जाए कि जमात गैराबाद भी हाँ दलता जमातुन आबादी जमुनगा इलाकों के उन्होंने दखल दी जमातुन दादा इस्लाम ना दादा मोहतरमो इस्लाम को नामक पख्ताना चंग वजनी द इस्लाम पर नामक पख्ताना वाले वजनी वहाँ खबरा द पाकिस्तानियत को चिकचेर दादा पाकिस्तान मसलावी तो आदत का देखवा दरिया खान को लगवा कौन को तरोसा करे न टारगेट किलिंग वाली दा न मोहब्बता खोरी वाली दा न वो धमाके वाली दले या आवाज़ पख्ताना वाले टारगेट की मोहतरमो दा तदीगी वतन सरा तदीगी वतन सरा जंग
محترمو دا په دې خاوره باندې دا هیڅ جنګ نه دی والله دا د پاکستان د جرنلانو د ډالرو جنګ دی دا د دوی د جیبونو ستا د وطن وینه یې تویه کړلې ځکه د جرنلانو زموږ په یورپ کې سبقونه تعلیمونه ایښي دوی ته دلته غیټې لګېږي دا د پښتنو د وینو په تناسب ورته مونږ په دې خاوره باندې نور دې جنګ برداشت کولو ته تیار نه یو نو زه خپل تقریر راغونډوم اخري خبره کوم دا پاڅونونه دا چې په کومو سیمو کې نه دي شوي هغه سیمې خلک تیاري وکړئ پښتنو راووځئ سیمایزه توګه به خبره نه کوې زه د پېښور یم زه د وزیرستان یم زه پښتون یم د پښتونخوا یم علاقو خبره نه ده دا د یو ګوند خبره نه ده دا د یو تنظیم خبره نه ده دا به ټول په متحده په اتفاق او په اتحاد ورته راوځو زه په قسم درته وایم یو علاقه به هم په یوازې سر نه کي پوره یو قبیله به په یوازې سر نه کي پوره یو تنظیم به په یوازې سر نه کي پوره دا شریک جنګ دی په شریکه باندې راوځو او د باباګانو تاریخ به باندې اعلان کوو درته اعلان کوو دا پاڅونونه لګیا دي پاڅونونه لګیا دي د عزت تخیل چې په آخر کې موږ څه کوو اوس په یو علاقه کې پاڅون دی بیا به راوځو احتجاج یو سیاسي لار ده هغه پوره کوو که نه به منل خپله نقشه جوړوو پښتانه راټولوو د پښتنو خپل عدالت به لګېږي کمیشن جوړ کا دا یې نه جوړوي خپل عدالت لګوو په هغه عدالت کې د دغې پښتنو مشرانو که کومه سزا هم چاته کوم جرنیل ته کوم کمانډر ته واروله زه به په سر وم ټول پښتنو ته د ریاست انصاف ورکړي که نه یې ورکوي موږ خپل عدالت خپله جرګه خپله بیا اول نه خبروو چې بیا به په تورو اوبو منډه نه وهې بیا د په هېڅ صورت خلاصون نو لهذا د دې دپاره به د هر څه نه بلاتر د قام په سترګو خلکو ته ګورو څوک په دې نه راټو چې ته د پلانکې قبیلې یې ته د پلانکې علاقې یې ته د پلانکې پارټۍ یې چې یو ځل پښتون دی که د کومې سیمې دی او که د کومې پارټۍ دی دا زما ورور دی زه د دغې وطن ملا ته هم غاړه ورکوم امید ته هم ورکوم په ټولو ګوندونو پښتون دی په پښتنو پسې اسمان نه ده راخیستی هغو ټولو ته به موږ غاړه ورکوو و زما د کاملا او د هر سیاسي ګوند سړیه چېرې رانه تللی کام د دلته پاتې دی راشه په خپله خاوره باندې په پښتنه قدمونه ورته ودرېږو بیا په دنیا کې هر قوت خوشحال اوسئ علي وزیر
پدې نه دی نیولای چې هغه جرم کړی دی علي وزیر د پښتنو امن غوښتلی کروڑ کمانڈر نا کروڑ کمانڈر گزارو كده شوخي بدي دي مشروع ولا صار لك شاتك صار لك شاتك دا هیله دا تمه دا چې پښتون یې د پښتون د